السلام علیکم ستړي مسئ په خیرونه امیدوارم چې دغه کوم منظرې مو لیدلې ډېر مو خوښې سوي انشاءالله. موږ چې دا پروګرام جوړ کړی و چې ځو سیادو ته، ځکه نن د جمعې ورځ او جمعې ورځ چې دا عمومي رخصتي په افغانستان کې لکه اټس آف ډے ان افغانستان. نو پلان هم جوړ کړی چې موږ ځو سیادو ته. اوس هم پلان یو دم چینج کړ، په لار روان یو. ځو له خیره سره پنجشیر ته چې تاسو باندې دا ښایسته منظرې ووینو او موږ هم لږ ساعت تېر کړو ځکه د جمعې ورځ دا ډېر وخت بعد هم چکر ته راوتلي یو. نو ورځو په دې سفر کې را سره اوسېږئ او خوندونه ورنه واخلئ. زمریان روزه لیدینا وی افغانستانا ولا گرانده وطن دا زموگ ناموسته و ایمان ده وطن ولا گرانده دغه پل چې تاسو ولیده دغه سړک سیده سالنګ سړک ته وځي، بیا چارکارو ته هم وربیلیږي او بیا سیده موږ دغه سړک نه ښی طرف راته وصلو او سیده دغه بیا څنګه چې بیا پنجشیر طرف ته راتاو سي، د غټ سړک نه چې راتاو سي پنجشیر طرف ته. نو دغه بازار تاسو ولیده اول کې ټول دغسې خامه سړک ده، یعنې خام د تقریبا د 2-3 کیلومتر پورې خام سړک ده، دوکانونه دي او وړکی بازار رقم ده. څنګه چې بیا لږ مخکې راسې بیا ډېر ښایسته پوخ سړک ته ډېر ښایسته منظرې دي، څنګ ته نری خړ بهیږي او ونې دي، خو اوس داسې ژمی ده نو پسرلي کې به ډېره ښایسته منظره خو اوس هم الحمدلله دا هم یو ډېر یو بله کوم خوند لري. دشم وطنا ساجب شکل شارونه دي، یو دش ځوانان دي بل د ښکلي زیارتونه دي. زار دشم وطنا زچې ځو میدان ته په وردګو کې به شپې وکړو، نندارې وکړو. زار دشم غزنیا زچې ځو غزني ته په مقر کې به څو شپې وکړو. د پنجشیر ولایت ته راورسېدو مرکز ته او دغه سټیډیم چې تاسو ته ښکاري دا هم دلته په پنجشیر کې ده. دا په پسرلي کې ډېر ښایسته ښکارېږي، تک شینې او دغه څنګ ته دا خوړ چې دا ورسره دا هم ډېر ښایسته ښکارېږي. دا خوړ څنګ خوا دېخوا دا هم ټول تک شینې دا ونې شنې ډېر ښایسته منظره ده. خو انیویز اوس هم ښایسته ښکارېږي. خپل وطن ګران وطن نندارې وکړو. زار دشم هلمنده زچې ځو هلمند ته لشکرګاه کې به څو شپې وکړو.
تماشې وکړو زار دې شم فرانه چې زو فراته په بکوا کې به څو شپې وکړو لاړ به شو هرات ته د نیمروز بم تماشې وکړو زار دې شم وطنه غپوري غونډې باندې تاسو ته ښکاري چې مزار کم ده بالکل هغه سده د اماشا مسعود مزار ده نو اوس ورځو هلته متاسفانه موبایلونه نه پرېږدي نو وبه یې ګورو که چیرې نن اجازه راکړه مخکې موږ راغلي وو موبایل اجازه نشته وایي عکس عکاسي دې شیانو ضرورت نشته مطلب اجازه نشته نو اوس به ورسو ګورو که چېرته اجازه راکړه تاسو باندې به د مزار هم وي نو ډېر ښایسته یې نن جوړ کړی ده چمن او حساب کتاب ده کې بیا هغه چې نه ډېره ښایسته منظره ده نو ورځو کوشش به وکړو چې د موبایل پرېښودو صحیح دغه که پرېنښودو نو بیا ډېره بښنه کومه هغه منظرې بیا ستاسو باندې نسم لیدلی مزار ته موږ لاړو اول تاسې څنګه ته ور داخلېږې تا ته اجازه نه درکوي چې موبایل دې نه ویسو نو موبایل موږ هلته یې بند کېښودل اوس موږ بېرته راغلو مرکز بازار نه هم بېرته راتېر سو بېرته روان یو کابل طرف ته او مړۍ مې هم تر اوسه نه ده خوړلې نو درېږو مخکې یو موټر موږ نه مخکې تېر سو د انډیوالانو کوم بل موټر سي و نو هغه ډېر مخکې تېر سوی هغه ته به ځان ورسول ته به چېرته هوټل کې مړۍ هم سره وخورو اوس ته راوړه دا کرتواله که راواچوه ته راکړه دلته مو اوس لږه ته راوړه مه تنګول کوه کرت مې واخیستل تازه بیخي لامده دي ما خود یو خوړل دس خوند را یعنی خوله یې سرخ کړه ترې سرخ دی ماشاءالله لون ده تاسې تازه ده د پنجشیر د افغانستان وطني کورت نو دا خبر مې درته کوله بیا دلته اوس موږ ودرېدلو دغه ورور مې د شوق کړی ویلی به زه کرت اخلم پنجشیر کرت وګورو چې سره کوم کرت دی تازه لږ مو واخیستل خالي څکو نور له خیره سره بیرته حرکت کوو ډېر یو عجیبه کار و ځکه موږ پلان جوړ کړی نن صرف سیادو ته ځو سیاده نه موږ پلان پنجشیر ته څه پنجشیر ته لاړ شو مړۍ مې هلته بند هغه خوړه پلان هلته اوس مړۍ هلته خورو هغه چې نه بیرته راغلو سیادو ته روجانه مازدیګر مړۍ مې بیرته راورسوله او دغه هوټل درته وښیم ښه د سیټینګ ایریا اف د هوټل هلته هم بخارۍ ښې ده او دغه هم د کېناسته ځای زه دغه سپلۍ وباسم له خیره سره چې بیا اوس دلته تاسو ته یو ډېر عجیبه شی وښیم هغه بېشاک ماشاءالله This is called what guys? دې به آصف بھائی درته هغه ووایي انټرو درته وکړي صندلۍ ده دا د افغانستان کلچرل هغه د ځینې کې خلک کوي چېرته چې ګاز نه وي هغه نه وي دا وطني کار دی کلیوالي کار ډېر ښایسته ګرم دی ځوانانو څنګه چل رहा دی راځه عزته ما چې پکې پیدا سي وای بھائی څنګه چل رहा سور لګي خدای ودا نقصان ده خالی دی واه وای ساګټي باندې وخت نه دی یو دا نقصان ده چې په خالی په خې ګرمي ولا غزم سلام درکم سٹارټ هغه به ذاتي خړل ځکه देखिए सिर्फ दरा से अगर आपकी गर्मी की बंदे से बातें कहेंगे बस मैं ऑर्डर मार कर मैं तेरे की राजी में इंशाल्लाह सर गप लगा रंग गप शप को सर روانو نو وختل में से تاسو اشپز خانه هم درو خیمه دلاوران رستورانت ایمان پخوي جی ګل اجازه ده السلام علیکم جوړه مونږ ته پخوي دې مونږ دي دا مو ایمان آرڈر ور کړو سی ولر دې تاسو چیک کما صحیح ده مشکل خو نشته ودرېږه واه ماشاءالله نو اخرم دغه په نصیب کې وبویس ولې دغه سپي خانه دي ادي څه حساب ده اشتیا ورته لرې که نه بس دا نه دي بخا کمیډي هغه دې ته رښتیا نه ده ډېره ګاډ دغه وکړئ نو ای لا داس ده له خیره سره موږ اورډر تیارېږي دې خو روجان سیده سالاد تیاروي نو هماغه خبر د روجانه سیده نه د په نصیب کې که نه خدای دې چې دنیا په خپل سر کې که نه درسېږي پوه سولې اول ښایسته منظره ده د هم در باندې ووینم مازدیګری وخت ته ماشاءالله دا غرفې ستاسو ټول ښکارېږي که نه دا خبرې دلته خلک راځي د چکرو کې فامیلیان سره دلته کیني اخوا ته خوړ د اوبه دي
نو ډېر ښایسته خو منظره ده بیا خو اسان هم دی هغه سل یو نیم سل پیدا راخلی چې چکر درکوي ډېر ښایسته دی چکر ځای ده نو مونږ خو خپل خوراک ته منتظر یو لږ به ګپ شپ ولګوو او کله سیمایان راسي د هغه خوند به تاسو باندې وګورو او څنګه یې پخ کړي هغه به هم درته ووایو سی صاحب د خوا د مونږ شین شی راغی او بل دلته چې افغانستان کې کوم هوټل ته هم لاړ سي که نه دغه کباب راغی د عبدالباسط لپاره او میان ماشاءالله ماشاءالله د مونږ اورډر راغی درسرخان څومره موبایل یې خوړم کیمرا همغومره درسرخان اوږدېږي ماشاءالله څنګه چل دی والا هوتک صاحب خوند یې وګورئ چې څنګه خوند کوي ودرېږه لږ به پرې نارنج ور واچوئ نارنج واچوو ټیک نارنج لږ به چټني کې ډوب کړو په دواړو سترګو لږ ذره سلاد او بېشک بېشک بسم الله ماشاءالله ډېر ښایسته خوند دی خوندور دی سروبي ډېر ښه پخ کړي